د افغانستان د اسلامي امارت وزیرانو د فلسطین سره د مرستې او کومک اعلان وکړ او ویلي دي چې د فلسطین سره همکاري به د افغانانو لپاره یو تر ټولو لوی ویاړ وي. همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت پر غزه باندې تر اوربند وروسته د اسرائیلو وحشي ځواکونو برید سخت غندلی دی او دا یې غیر انساني عمل بللی. دا چې د افغانستان اسلامي امارت او افغانان څنګه د فلسطین سره مرسته او همکاري کوي او پر غزه د وروستي برید په اړه نور څه ویلي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د اسلامي هیوادونو د عالمانو له پلاوي سره په لیدنه کې ویلي دي چې د افغانستان واک له دیني عالمانو سره دی او دوی د هیواد په ګټو ښه پوهیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې ښاغلي حقانی ویلي دي چې د فلسطین پر خلکو روان ظلم یې سخت ځوروي او د فلسطینیانو سره مرسته به افغانانو ته یو لوی ویاړ وي. د اسلامي هیوادونو د عالمانو د پلاوي رئیس علي قرداغي په دغه لیدنه کې له افغانستان سره د قطر د مرستو له دوامه ډاډ ورکړ او زیاته یې کړه چې د فلسطین درد د ټول اسلامي امت درد دی. همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت پر غزې د اسرائیلي اشغالګرو بریدونو بیا پیل په کلکو ټکو غندلی دی. د بهرنۍ چارو د وزارت په خپره کړې اعلامیه کې ویل سوي چې اسلامي امارت د صهیونیستانو روان وحشت په تر ټولو کلکو ټکو غندي او د سملاسي درېدو غوښتنه یې کوي. د حماس او اسرائیلي اشغالګرو ترمنځ رامنځته سوی اوربند تېره ورځ په ځایي وخت 7 بجې پای ته ورسېده چې ورسره اسرائیلو یو ځل بیا په غزې درنې بمبارۍ او ځمکني بریدونه پیل کړل. څه موده مخکې داسې راپورونه هم خپاره سول چې د افغانستان اسلامي امارت او نورو افغانانو د فلسطین د مرستو لپاره د فلسطین په طرف سفر پیل کړی ترڅو هلته د اسرائیلو پر ضد د فلسطیني ځواکونو سره یو ځای له اسرائیلي اشغالګرو سره وجنګیږي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.